السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوالو تاسو ته سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم مخکې د ویډیو کتلو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب او شیر کړئ ویډیو هم در سره لایک کړئ د سولې په تړاو ګډه اعلامیه ژر تر ژره د بین الافغاني خبرې پیل شي اروپایي ټولنې او په کابل کې د څو هیوادونو سفارتونه په یوې ګډه اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې ده اروپایي ټولنې استرالیا، کاناډا، ډنمارک، آلمان، هالند، ناروې او سویډن او انګلستان په دې اعلامیه کې ویلي چې باید د سولې په برخه کې د ښځو معناداره ونډه هم ډیره شي. په دې ګډه اعلامیه کې د ملي مصلحې د عالي شورا لا جوړېدو هرکلی شوی دی او زیاتوي یاد هیوادونه هیلهمند دي چې د یاد شورا جوړېدل د سولې سبب شي. سرچینې کاږي چې د ښځو حقونه، بشري حقونه او اساسي قانون هغه لاسته راوړنې دي چې باید د سولې په خبرو کې حفظ شي او معامله ورباندې ونه شي. یاد هیوادونه ویلي دوی تمه لري د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه ژر تر ژره مشخص شي او په افغانستان کې روانه جګړه پای ومومي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.